دا ځل باید افغان حکومت ته د سولې خبرو کې مهم رول ورکړل شي. افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ویلي که د ټرمپ ادارې له طالبانو سره مذاکراتو ته دوام ورکړی وای د افغانستان د دولت مشروعیت ختمېده، خو دا ځل باید افغان حکومت په دې پروسه کې له پیله مهم رول ولري. نوموړي په واشنګټن کې د رمسفیلډ بنسټ ته په وینا کې ویلي چې امریکایي ځواکونه باید اخر هم له افغانستان څخه ووځي، مګر دا باید هغه وخت کې وشي چې افغانستان کې د سولې هوکړه وشي. نوموړي ویلي له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې مذاکراتو له افغان حکومت پرته معنا نه لرله، ځکه د افغان حکومت مشروعیت ته زیان رسوه او طالبان یې لا زړور کول. نوموړي همداراز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له اعلان سره سم هم مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا کار به په افغانستان کې تاوتریخوالی لا زیات کړي. نوموړي ویلي طالبان په خپلو بریدونو کې ناکام دي او لوی ښارونه ټول د افغان ځواکونو په ولکه کې دي. راین کراکر یو له هغو امریکایي سیاستوالو دی چې د امریکایي ځواکونو وتل یې په حالاتو مشروط کړي دي. چین چمتووالی ښودلی چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوان یوې خبري ناستې کې ویلي چې دغه کار په سیمه کې د امنیت او ثبات په موخه کوي. جینګ شوان زیاته کړې چې ترهګري د ټول بشریت دښمن دی او خلک یې له جدي ننګونو او ګواښونو سره مخ کړي دي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې په وروستیو کې افغان او چینایي چارواکو د سیمې د وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو پر زیاتولو بحث او خبرې کړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ویزې ختمي او عادي تګ راتګ د پیل شي. افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې سیستم کې هیڅ ګټه نشته، تاوان دی او یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ تربګني رامنځته کوي. تېره ورځ رستم شاه مومند ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ویزې او پاسپورت پر سیستم د بیاکتنه وشي او دغه چاره د له منځه یوړل شي. په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې د پخوا په پرتله یو څه ترینګلې شوي دي او پاکستان افغانستان کې د ویزې ورکولو هم بند کړي دي. پاکستان وايي د 2020 کال تر پایه به پر ډیورن فرضي کرښه د اغزن تار غځولو چارې بشپړې کړي. اوس نیوکه دا ده چې افغان حکومت د پاکستان د دغه کار پر وړاندې ولې چوپ پاتې دی او باید د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. افغان حکومت بیا وایي له ډیپلوماټیکو لارو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. دا څه مزل ده چې افغان حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو یې هڅې پیل کړي خو تر اوسه هیڅ مخنیوی نه دی کړی چې ان خبره تر دې ورسېده چې د اغزن تار چارې به بشپړې شي. اجرا ریاست د سولې لپاره خپله طرحه لري. د ولسمشر د سولې له تګلارې سره د مخالفت ټکی دا ده چې ولې له سیاسي اجرانونو او اجرا ریاست سره نه دی شریکه شوې. د اجرا ریاست طرحه له ارګ طرحې سره کوم ځانګړی توپیر نه لري او دواړو کې مشترک ټکي د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر مخکې تګ او طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ټینګار شوی دی. تحلیل کوونکي وایي مخالفتونه په واقعیت کې سیاسي دي چې د سولې پروسې لپاره لار سختوي. طالبانو سره د سولې خبرو لپاره حکومت خپله تګلاره وړاندې کړې چې د اجرایي ریاست له نیوکو سره مخ او په اړه باور کیږي چې د سیاسي ډلو او دوی سره په همغږۍ نه ده جوړه شوې. اجرایي ریاست هم د سولې لپاره خپله طرحه لري چې پکې د اساسي قانون په درناوي او د افغانانو په حاکمیت ټینګار شوی. طرحی که مطرح شده او از یک جانب است، مشوره با جهت‌های مختلف صورت نگرفته، بنابراین او بیشتر میمانه به یک آرزو و یک آرمان تا ای که بتانه مشکلات مردم و افغانستان حل کنه. د اجرایي ریاست او واک ترمنځ جنجالونه نوي نه دي خو اوس چې ټاکنیزې سیالۍ هم پای ته رسېدلې دي اندېښنه دا ده چې ګڼي دا مخالفتونه به د سولې پروسې لپاره په لویه ستونزه بدل شي. ارګویان مخالفت په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې طرحه د ټولو سیاسي اړخونو سره په همکارۍ جوړه شوې ده. ولسمشر غني خپل نظر په واضح ډول ټولو لورو ته ویلی، طرحه یې چمتو کړې او له یو څرګندې پالیسۍ سره یوځای د طرحې د عملي کولو ګامونه اخیستي. دا چې د سولې لپاره جوړه شوې طرحه د غوښتنو لیست بلل کیږي، موږ یې مخالف یو د سیاسي لیدلوري ضعف بولو. اوسنی مهال د سیاسي هوښیارۍ زمانه ده. د سولې په اړه د حکومت نوې طرحه د سولې په اړه د مشورتي جرګې د غوښتنو پر اساس جوړه شوې ده. اوس اساسي غوښتنه دا ده چې د سولې له پروسې سره د هیڅ لوري سلیقوي او سیاسي چلند نه کوي. متاسفانه حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی در قسمت صلح نظر واحد ندارند. برنامه‌ای که رئیس جمهور طرح کرده او برنامه‌ای است که میتونه ما را به صلح نزدیک کنه. اگر ریاست اجرایی دکتر صاحب عبدالله
طرح متفاوتی داشته باشند یا خلاها نواقص به او ببینن، اونا جامع بسازن. زه فکر کوم چې دې ته موږ صرف او صرف یو سیاسي مخالفت ویلی شو، نور څه نشو ویلی، ځکه طرحه ډیره جامع ده، طرحه ډیره مکمله ده، په اوو مرحلو کې ده او په هر مرحله بیا خپل ځان ته وخت لري او تعریف لري چې چا سره او په څه رقم باندې. خو د افغان حکومت نوې تګلاره به د دې لامل شي چې طالبان خبرو ته تیار شي یا نړیواله ټولنه په واقعي توګه له دې بهیر سره مرسته وکړي چې افغانان نور د جګړې قرباني نه شي. ټاکنو کمیسیون د ټاکنیزې پروسې په درېیمه مرحله کې له ستونزو سره مخ ښکاري. شاوخوا 3 ورځې کېږي چې ټاکنو کمیسیون له رسنیو سره د کارونو معلومات نه دي شریک کړي. رسنۍ هره ورځ کمیسیون ته ورځي، خو کمیشنران په داسې جلسو مصروف دي چې پایله یې نه معلومیږي. د ولسي جرګې غړو هم 13 ورځ په ټاکنو کمیسیون غږ کړی چې زر تر زره د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د درملو کمپنۍ له لوري د مبهمو رایو راپور او ځینې نور تخنیکي ستونزې د کمیشنرانو ترمنځ د اختلاف ټکي دي چې له 2 ورځو راهیسې نه بریالي کېږي چې یاد موضوعات یوې خواته کړي. تېره او نن ټوله ورځ کمیشنرانو په جلسو تېره کړې، خو کمیسیون تر اوسه نه دی بریالی شوی چې د اختلافي او جنجالي موضوعاتو په سر کلي هوکړې ته ورسیږي. د ټاکنو کمیسیون دویان زړه خبره بیا تکرار کړه چې د پایلو اعلان لپاره جدي کار کوي. شرایط گفتیم در وقت معینش متاسفانه معلومات شریک شده نشد، اما آخرین حد تلاش رهبری و تیمای تکنیکی مامی است که مطابق تقویم عمل کنیم. د ټاکنو کمیسیون د دویم ځلي مهالویش له مخې کمیسیون باید اوس د شکمنو مرکزونو او محلونو بیا شمېرنه پیل کړې وای، خو تر اوسه نه ده پیل کړې. د کمیسیون له چوکاټه بهر باور دا دی چې کمیشنران تر سیاسي فشار لاندې دي. کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ عنوان به هیچ شخص هیچ نهاده اجازه نمیده که در امور کاری ما مداخله کسی بکنه. د ټاکنو څار بنسټونه هم د کمیسیون په مدیریت نیوکې لري او د ولسی جرګې غړي بیا روان وضعیت په کتو د پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. آنچه را که فعلا ما میبینیم که با تأخیر انداختن تاریخ اعلام نتایج و دستبرد به قسم که همصنفی های ما گفتن دستبرد آرا به طریقه های مختلف، افغانستان داره به یک بحران جدیدی راه پیدا میکنه و یک بار دیگر باز هم متاسفانه مانند سالهای قبل مردم افغانستان به جان هم میاندازه و تقاضای ما باز هم جدا همی است که از این موضوع کمیسیون انتخابات دست بکشه. د معلوماتو له مخې کمیشنرانو د 110,000 او څه باندې 100,000 رایو په اړه چې درملو کمپنۍ له لوري تر نیوکو لاندې دي بوخت ښکاري. هغه څه چې د کمیسیون د یو کمیشنر د شخصي نظر له مخې تر څو چې دا موضوعات حل نشي د بیا شمېرنې پیل وضعیت کړکېچ ته بولی شي. افغانستان کې هغه مهال سوله شونېده چې مدیریت یې د افغانانو په لاس کې وي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر وایي چې سوله یوازې د جګړې درول نه بلکې تر هغې چې ټولنیز عدالت پلی نه شي او ښه حکومتولي رامنځته نه شي د سولې راتګ ستونزمن دی. د بشري حقونو کمیسیون وکړه کوي چې حکومت د ملي اجماع په جوړېدو کې کم راغلی دی. دلته د بشري حقونو کمیسیون غړي او مدني فعالان راټول شوي چې د سولې پر وړاندې د شته خنډونو او ستونزو په اړه نظرونه شریک کړي. ټینګار دا دی چې د سولې د خبرو بیا پیل د افغانانو تر ملکیت لاندې وي او د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو د غوښتنو پر بنسټ ولاړې وي. زمانی که ما صلح گپ میزنیم باید از صلح گپ بزنیم که در او عدالت تامین شود، در او صلح پایدار باشه و مردم اشتراک داشته باشه. دلته پر حکومت نیوکه وشوه چې تر دې دمه د ملي اجماع په جوړېدو کې پاتې راغلی او نه دی توانېدلی چې د پایدارې سولې په موخه لومړني اړین ګامونه واخلي. د این مذاکرات نه مردم افغانستان حضور دارن و نه حکومت افغانستان نمایندگی میشه. ثانیاً من شخصا اعتقاد دارم که ما همچنان در پایان یک پروسه شکست خورده صلح قرار داریم که در سال 2001 شروع شده بود. افغانان داسې مهال د سولې په پروسه کې د افغانانو پر مدیریت ټینګار کوي چې د حکومت له لوري اووه مادهیزه طرحه وړاندې شوې، خو د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزارت وایي په دې طرحه دې له سره بیا غور وشي. د ټاکنو د پایلو ځنډ او د سولې خبرو د بیا پیلېدو ناڅرګند بهیر په تړاو اندېښنې راپورته شوې دي. د سولې کور مدني ټولنه د سولې لپاره د خلیزات افغان حکومت او نورو داخلي غړو هڅې همغږي نه بولي. د سولې کور ټولنه وایي د سولې په تړاو له بېلابېلو ادرسونو ډول ډول پیغامونه او طرحې وړاندې کېږي چې د سولې بهیر د لا پیچلتیا لامل کېږي. افغان حکومت او امریکا تر اوسه هغه تګلاره ملت ته نه ده روښانه کړې چې غواړي څه ډول سوله وکړي.
د سولې کور مدني ټولنه په چین، روسیا او نورو هیوادونو کې پر بین الافغاني ناستو هم نیوکه کوي چې په وینا دوی نه پوهیږي سیمه ییزه اجماع د افغان سولې په تړاو څه نظر لري. دوی وایي د افغانستان په کورنیو چارو او سولې بهیر کې د لرې او نږدې هیوادونو لاسوهنې او د سولې لپاره پر یوې ځانګړې اجنډا توافق نشتون ورته اندېښنې پیدا کړي دي. اینا متاسفانه یک پالیسی واضح و روشن را تا بالا برای مردم افغانستان ارائه نکردند. ما نمیدانیم که آمریکا با کدام رویکرد میخواهد در افغانستان صلح بیاید یا پروسه صلح آغاز شود و گفتگوها با موفقیت بیانجامد، چون نتیجه کاری 9 یا 10 ماهی از اونا با یک توییت متوقف میشه. وی شدیدا نگران کننده است. اطلاعاتی که برای ما آمده مطرح طرحها خودش دروازه را باز میکنه برای معامله‌گری. بنان کمیسیون اینجا بینون کمیسیون مستقل مسئولیت داره که ما را به یک نتیجه برسانه. ما خواهان یک نتیجه هستیم از انتخابات. د سولې کور مدني ټولنه وایي د سولې اجنډا د خلکو له مشروع غوښتنو جوړه شي، سرتاسري وربندې وشي، د حسنیت او باور لپاره دې بندیان آزاد شي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري او د بیان ازادي دې خوندي شي او په ټوله کې دې ټاکنې د سولې او ځانګړو کړیو د معاملو ښکار نه کیږي. د سولې د خبرو اترو د اجنډا د خلکو د مشروع غوښتنو په اساس جوړه او مخکې د خبرو اترو څخه باید له خلکو سره شریک شي. سوله یو ملي برنامه او موخه ده، نو باید د خاصو سیاسي حلقو د کړنو او د انتخاباتو د پایلو د اعلان قربانی نشي. با تاسف نگرانی بیشتر ما از این روند در این عرصه هست که یک حلقه خاص هست که به همه جا به همه فرصتها اونا به شکل پروژه میبینن. نګینه یاري اندېښنه لري چې د سولې پروسه کې به د ښځو رول څه وي، ځکه ګمان کوي چې سولې ته د پروژې په سترګه کتل کیږي او د ښځو د حقوقو په تړاو هیڅ اجنډا نه لري. ښه راغلاست درنو لیدونکو. نن بحث کې د سولې لپاره پر هغې طرحې خبرې کوو چې د ولسمشر له لورې وړاندې شوې ده. د دې ترڅنګ د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ ده. پر همدې بحث لور بحث کې مو بلنه وکړه ده د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي ښاغلي نظیر زاید ته. زاید صاحب ستړي مشئ، ښه راغلاست خپرونې ته. مننه کوم موده. زه څه پیل بلدی کو چې کومه طرح چې د ولسمشر له لورې د سولې لپاره وړاندې شوې ده اوس اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ ده. فکر کوئ دغه مخالفت د څه لپاره ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او شمشاد تلویزیون ټول محترم لیدونکو ته سلامونه او نیکۍ وړاندې کوم. وګورئ کومې طرحې چې د ولسمشر له لورې د سولې په هکله باندې مطرح کیږي د په اوایلو کې د کابل کنفرانس و هلته بدون قید و شرط کومه طرح چې وړاندې کړله طالبان ته، یعنې هغوی بې له کوم قید و شرطه کولی شي چې سولې مذاکرات ته غاړه کیږدي او له افغانانو سره د سولې بهیر پیل کړي. هلته هم اجرایي ریاست خپل مخالفت وښوده. بیا ولسمشر د خلکو د نظرونو د اخیستلو لپاره د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلله چې په هغه کې هم اجرایي رئیس مخالفت درلوده او خپل حضور پکې پیدا نه کړ. نن اجرایي رئیس د دغې ماده ییزې طرحې په هکله باندې چې ولسمشر نړیوالو ته وښودله او طالبانو ته کوم شرایط وړاندې کړل، د دې لپاره هم دوی خپل مخالفت وښود. یوازینی دلته بل ستونزه موجوده نه ده. یوازینی موجود د مخالفت د اجرایي ریاست د خپل زوال دی. اوس ګوري په ټولنه کې او په دغه سیاست کې چې دی مهم واقع نه سو او بله لار هم نه لري بدون له دې نه چې دی اوس نړیوال ته یو لابیګري وکړي او ځان مطرح وبولي چې زه کولی شم چې دغه طرحې زه رد کړم او کولی شم چې تاسو کوم وړاندیزونه دي هغه ومنم په ځان باندې. په ټاکنو کې هم دی له زوال څخه مخامخ ده او نشي کولی چې بریالیتوب ترلاسه کړي. نو دی غواړي چې هغه نړیوالو کوم اعتبار چې ده دا په لاسته راوړي او اوس یې کولی چې د یو 2 ورځو یا 3 ورځو لپاره هم که چیرې دی ولسمشر پاتې کېږي یا ولسمشرۍ ته رسېږي د بهرنیانو په لاس باندې او دی اوس ورته وایي چې زه کولی شم چې د سولې په خاطر باندې تېر شم. اصلا دی په خپله د سولې لپاره برنامه نه لري او نه پوهېږي چې سوله څنګه راتلی شي او سوله څه شي ته وایي. داسې نه ده چې هر کړنلاره او هر پرمختګ چې کېږي یا باید یو چوکاټ موجود وي، په هغه کې باید پرمختګ وشي. که چیرې موږ سولې ته رسېږو، که چیرې موږ یو بل پرمختګ ته رسېږو، هغه باید په یو چوکاټ کې موجود وي. اجرایي رئیس چې کله راغلی تر ننه پورې د سولې په هکله باندې هېڅ کومه تګلاره نه درلودلې. تاسو وګورئ چې که چیرې یو څوک له چا سره مخالفت کوي یا د یو کړنلارې سره مخالفت کوي نو بدیل باید موجود وي. اوس موږ هم همدې ته راګرځو که چیرې دوی مخالفت کوي، ستونزې را پیدا کوي، دوی سره بدیل شته؟ د بدیل لارې څه ده؟
خو نسته هېڅ بدیل ورسره د سره موجود نه ده په لاس کې ځکه چې که چېرې زه اوس وایم چې د ولسمشر دا تګلاره ښه نه ده نو زه باید ووایم چې دغه تګلاره ښه نه ده دغه تګلاره د قابل د تطبیق ده او موږ کولی شو سولې ته پرې ورسېږو یعنې د ده مخالفت یوازې له ولسمشر سره ده او د ده هیله او ارمان هم همدا ده چې دی باید په سیاست کې دی مات سي او بریالیتوب د ده ته ورسېږي د هیله دغه شی دی دغه مخالفتونه که چېرې ده کړنلاره درلودلی هغه یې باید له ولسونو سره شریک کړی وای سیاسیون مطبوعات موجود دي دلته هغو سره باید شریکه کړې ورته ویلي وای چې په دغه چوکاټ کې موږ تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو موږ باثباته سولې ته ورسېږو ولسمشر صحیح ده چې دغه ماده ییزه طرحه تازه ده له ولسونو سره هم داسې خاصه نه ده شریکه شوې د هغو نظرونه هم نه دي اخیستل شوي ورباندې د کابل دویم کنفرانس چې کوم دلته په کابل کې ترسره سو په هغه کې ولسمشر طالبان باندې غږ وکړ چې بدون له کوم قید و شرطه تاسو راتللی شئ یعنې هر شی چې تاسو وایئ راځئ چې دلته بین الافغاني مذاکرات ته راسئ او موږ تاسو د یو بل غوښتنې واورو او دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړو اجرایي رئیس په هغه وخت کې مخالفت درلوده کله چې د سولې مشورتي لویه جرګه راغله په دې کې د افغانستان مهم استازي د ولسونو دلته ګډون کوه سیاسي احزاب ول هلته مدني ټولنې وې ولسونه ول ښځې وې د رسنیو استازي موجود وو ده له هغې برنامې سره مخالفت وکړو یعنې بدیل څه شی ده چې که چېرې یو څوک مخالفت یو چا سره لري یا د یو کړنلار سره لري بدیل د ته مهرباني وکړه ولسونو سره شریک کړه ولس به تا ته راسي ده ته ووایي چې سیده موږ تا په خولو باندې ځو اما د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې دغه ملي پروسې چلنج کول دا یو خیانت دی د افغانانو سره د افغانستان له ملت سره له دغې قربانیانو سره چې هره ورځ موږ دلته لسګونه شهیدان ورکوو ځوانان مو په وژل کېږي ماشومان په مکاتبو کې وژل کېږي راسئ چې دې لپاره کار وکړو په امنیت کې د ده په ستونزې دي په سوله کې د ده ستونزې دي د ولس په یووالي کې د ده ستونزې دي له سیاسیونو سره یعنې بالاخره تر کومه پورې به دا ملت یو چا ته انتظار باسي تر څو پورې دغه ملي پروسې چلنج کېږي نو دغه چلنجونه د دې په خاطر باندې کېږي چې دی په نړیواله کچه باندې یو څه نسبي یو شخصیت پیدا کړي او اوس یې کولی چې دغه د نړیوالو په مرسته باندې دی راسي د افغانستان په سیاست کې او د سیاست واګې په لاس کې واخلي او بیرته خپل شومې برنامې په افغانانو باندې تطبیق کړي کومه طرحه چې د ولسمشر له لورې وړاندې شوې د بیا اجرایي ریاست په دوی باندې انتقادونه او مخالفتونه یې ښودلي دي آیا رښتیا هم په دغه طرحه کې تاسو کومه ستونزه ګورئ چې ګواکې هغه د مخالفت سره مخامخ شي نه که چېرې موږ غواړو چې تلپاتې سولې ته ورسېږو یوازینۍ لارې همدغه دي چې ولسمشر په دغه ماده ییزه تګلاره کې واضح کړي دي چې اوس مثلا که موږ غواړو چې تلپاتې سولې ته ورسېږو په تګلاره کې ورته ځای ورکول شوی چې باید اول وربنده شي وربنده وروسته ما ته مذاکرات که چېرې مذاکرات ته موږ ونه رسېدلو بیا میدان تاسو سره په لاس کې ده هر څه چې تاسو غواړئ خپل دغه ته اعمالو ته نور انجام ورکړئ دا مسله ده د اوربند بین الافغاني مذاکرات دي که چېرې موږ غواړو چې یو تلپاتې سولې ته ورسېږو باید بین الافغاني مذاکرات ترسره شي که چېرې د نورو په خولو باندې د نورو په اجنډاو باندې د نورو په استازو باندې موږ غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راولو دا ناممکنه ده دا خو داسې یو موضوع نه ده چې یو وړه موضوع ده 40 کاله د افغانستان کې جګړه روانه ده دلته په د ورځې څومره موږ تلفات لرو موږ څومره وروسته پاتې یو دا ټولنه کې څومره مشکلات موجود دي یعنې که چېرې موږ غواړو چې یو تلپاتې سولې ته ورسېږو باید بین الافغاني مذاکرات ترسره شي پر بین الافغاني مذاکرات هم غږیږو دا چې د بین الافغاني مذاکرات پر ډېر زیاتې هڅې کېږي هڅې روانې دي خو طالبان لا هم په خپلو خبرو ولاړ دي او دا ټینګار کوي چې دوی به افغانانو سره مخامخ خبرو ته حاضر نه شي فکر کوئ څوک دي کوم کسان دي چې پر طالبان باندې دغه فشار راوستی شي چې دوی د بین الافغاني مذاکرات ته کښېنوي او مخامخ د دوی خبرې پرې زه فکر کوم طالبان اشتباه کوي که چېرې بین الافغاني مذاکرات ته نه کښېني دا وطن د چا ته دا د همدغه افغانانو ده طالب هم افغان ده باید راسي خپل رور سره تر څنګ باندې کښېني او دغه مشکل ته د حل لار پیدا کړي که جنگ هم راوړل شوی د نورو هېوادونو نه راوړل شوی که د جنگ دوام هم د نورو هېوادونو لور نه دوام ورته ورکول کېږي یوازې د سون توکي همدا افغانان دي که چېرې تاسو وګورئ په جګړو کې یو خوا او بله خوا دواړه افغانان دي دواړه د یو کلي دي دوه ورونه دي چې یو بل سره په خپل مابین کې اخته شوي دي ولې داسې کوي که چېرې دوی غواړي چې دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړي یو ورته دقیقه دا جګړه مطالعه کړي چې په جګړه کې د چا ګټې دي د چا لخوا نه دا جګړې منځته راوړل شوي دي او څوک دي چې دلته قرباني ورکړي که چېرې د جګړې نه یو دقیقه مطالعه وشي او طالبان په دې باندې پوه شي چې
دغه جګړې ګټې نور چاته ورسیږي نو دوی باید بین الافغاني مذاکرات ته حاضر شي. دلته نور هیوادونو به قرباني نه ورکوي. که طالب هم د افغان ده که حکومت هم افغان ده نو باید دوی یو دغه ورته وکړي چې بین الافغاني مذاکرات. تاسو دا وایي که چیرې دغه طرح تطبیقول غواړي نو افغان حکومت او سیاسیونو ته څه کول پکار دي چې باید دغه طرح په بریالي توګه باندې دوی تطبیق اول د طرحې د تطبیق په خاطر باندې اجماع باید منځته راسي، د ولسونو نظر واخیستل سي لکه څنګه چې ولسمشر د جرګې وړاندوینه کړې چې جرګه دغسې د 15 هیوادونو ملکي استازي به هم پکې ګډون کوي. د دغو توافق چې کله ترلاسه سو دا طرحه د غني کړی سي او د تطبیق لپاره د کار ورته وسي تر څو پورې موږ اوس کولی سي او تلپاتې سولې ته ورسېږو. ډېر زیاته مننه صاحب، مننه ژوندي شیخ فاطمه. تاسو نه مننه. ډېر زیاته مننه. د راونیزونکو سمزو د ټاکنو کمیسیون ته د شکایتونو کمیسیون خبري ناسته ورو.